تازه او نوی خبر افغان 19 کلن لوبغاړی شفیق الله غفاری د ځان په اړه تازه او جالبې څرګندونې کړي. دا چې څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړی غفاری د افغانستان لپاره خورا ښې لوبې ترسره کړې چې 15 لوبو کې 3 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د افغانستان د سلوتو پچونکي په تیر نړیوال جام کې 14 وکټې واخیستې او په دې سره نړیوال جام کې دوهم ډېر وکټ اخیستونکی لوبغاړی شو. اوس تازه افغان کرکټ بورډ د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې د تکړه آل راونډر لوبغاړي شفیق الله غفاری سره مرکه کړې چې پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ده. هغه په یاده مرکه کې د ځان په اړه خورا جالبې څرګندونې کړې دي. غفاری وایي چې له کوچنیوالي مې د کرکټ سره علاقه وه، نو همدې علاقې دا دی تر 19 کلنې ملي لوبډلې پورې راورسوله. دی وایي زه د 10 څخه بیا تر 12 او بیا د 1.5 څخه بیا تر 4 بجو پورې هره ورځ تمرینونه کوم. زیاته کړه چې لوبغاړي په بیلابیلو توپونو سوځول کیږي. زه لوبغاړي په ګوګلي توپ ډیر سوځوم او هغه وخت ښه توپ اچونه کوم چې لوبډله مې تر فشار لاندې وي. غفاری وایي په ملي لوبډله کې 5م پوزیشن توپوهنې ته داخلیږم. زه چې کله توپوهنه کوم سلو توپ اچونه ښه لوبولی شم او هغه وخت ښه توپوهنه کوم چې 15 اورونه پاتې وي. غفاری زیاته کړې چې د افغانستان ټول ولایتونه مې خوښ دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې بده خاطره د کومه ده، شفیق الله وایي چې ترخه خاطره مې دا ده چې انټر کلب سیالیو کې مې نه ښه توپ اچونه نه ښه توپوهنه او نه مې هم ښه ډګر ساتنه کوله. نو بیا کوچ ته ورغلم او هغه را سره ډیر کار وکړ چې بیا بیرته ښه راستون شو. غفاری وایي چې ملي لوبغاړو کې مې راشد خان د خوښې وړ لوبغاړی دی او د هغه ګوګلي توپ اچونه مې ډیره خوښیږي. غفاری زیاته کړه چې د بدو او ناوړه کارونو څخه ډیر ځان ساتم. دی وایي چې دا مې ارمان و چې افغانستان لپاره ولوبېږم او د هم ارمان مې دا دی چې خپل مور او پلار حج ته ولېږم. د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلکو ته د څه پیغام دی، غفاری زیاته کړه چې پیغام مې خلکو ته دا دی چې د مور او پلار ډیر زیات خدمت وکړي، د مشرانو احترام او پر کشرانو شفقت وکړي. دوستانو تاسو د شفیق الله غفاری په اړه څه پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.